یاره په دې حقه روژه کې په فیسبوک کې داسې پوسټونه خو څوک نه کوي. الله یې تاسو ته هدایت وکړي. نو چېرته ذکر اذکار تلاوت وکړئ، بس فیسبوک ته به ناست. یاره کامران وروره، ما دا فکر کړی که نه چې اسیم اخرنی د روژې ماښامې دی او غالبا د اختر شپه راځي که الله ته منظور او سبا اختر شو. نو زه ویم چې دغه جومات کې چې امام دی دا مونږ چې ورپسې جمع کوو. نو زه یم دا اسیم مسافر دی او څوک یې دلته نشته، نو چې ماښام چو ته یې دلته راوغواړو، چای به م وڅکو، ګپ به م ولګو. څنګه یې خوښه ده؟ بالکل ذبیح الله وروره، زما په زړه خبره دې وکړه، په دې سره به نور هم ثواب وګټو. او که نه؟ بالکل. ته لاړ شه، ځان سره ملا صاحب خبر که او رای وله، زه به کور ته لاړ شم او ښه زبردسته چې سره د بسکټو به ورته راوړم. بس بالکل صحیح ده، زه همدا اوس ورځمه. صحیح شو، زه ورشم. بس ورغلم ښه. زه ورشم. ښه قاري صاحب، زه وایم چې د اختر دې م همدلته راغی نو همداسې ده چې څه کې م خیر وي خدای دې هغه وکړي. بالکل بالکل بالکل. ښه کامران را دې وړو چې جزاک الله جزاک. قاري صاحب مونږ خو زړه و چې روژه ماتې م همدلته وکړي، خو بس هلته جمع وه نو بس مزه دا چای خو به را سره وڅکي. نه مننه، خیر وسي، دا اوس هم هر څه ډېر دي، ځان هم تکلیف کې که. کامرانه دا پیسې دې واخله. چیکي ده ورته که نه ملا صاحب؟ چیکي ده ځکه ملا صاحب دا بسکټ خوره. یاره قاري صاحب دا څه کالي روژه خو ماشاءالله ډېره ښایسته وه. شکر د هوا پکې یخه ده که نه؟ او هوا ډېره یخه ښه ده، روژه وه. ډېرې ښې تېرې شو ټولې. قاري صاحب ته چای څکه ښه او زه دا زنګ دی دې ته جواب ورکوم راځم. زه ورشه ورشه، مشکل نشته، ورشه. سلام علیکم. شای جوړ بیزار یې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر قاري صاحب دا چای به درته تازه کړم که نه؟ ولې؟ نه بس دی، ماښام روژه ماته کې مې شربت ډېر څکلی یار. ښه نو ست یې مه کوه. نه خیر اوسې، مننه، ست نه کو، خپل ځای دی. ښه بس دا ماخستن مانځه ته به ورشم، زیاتې ټیم دی ځانونو. ښه زه ځم. ناوخته کېږي ور به شو. و هغه پیسې چې دا پیسې مې څه کړي، ماشوم خو راته راوړي او په دې بالښت مې کېښودې. دلته خو څوک ماشوم هم نه دی راغلی غیر د قاري صاحب نه. دا لکه چې قاري صاحب پټي کړي. دومره سپک کار نو څوک کوي؟ ته لا به قاري صاحب مې جمع م ورکې. یا ذبیح الله وروره، د قاري صاحب خو ډېر سپک کار وکړه. ولې؟ غل وخته غل. ولې څه شی وکړو؟ اتا چې راوست چوته، زه لاړم بسکټو پسې دکان ته، سودا مې راوړله نو دکان کې ماتې نه وي. او بیا زه رالم، ماشوم چې دلته ماتې راپسې راوړلې، نو پیسې مې په بالښت کېښودې او زه لاړلم کور ته، ستاسو نه بیا جګ شوم. چې بیا بېرته رالم پیسې لټوم نه وي، نو بس قاري صاحب پټي کړي دي. هلته خو یو ته ناست وي او یو قاري صاحب ناست و، یا به تا اخیستي او یا به قاري صاحب پټي کړي. یاره ما خو نه دي اخیستي، خو تر کومه چې زه ناست وم که نه نو پیسې یخې وي. خو بیا ما ته رنګ راغی او زه لاړم، هغې سره مې خبرې کولې، نو چې بیا رالم
بیا مې پیسو ته پام شوی نه دی چې وي او که نه. همدغه خبره ده که نه، همدې قاري صاحب پټي کړي. ښه یا ذبیح الله، یا ته ورشه پسې او یا زه ورپسې ورځم او ورته ووایه پیسې م راکړه او دومره سپک کار څوک نه کوي. ته لا د جومات امام او غلا کې غله لا خو. یاره کامرانه وروره بس تېر شه ته یې پرېږدی مړه. څو روپۍ وي؟ 2500 روپۍ وي. بس څه کې ورسره اوس د جومات امام دی، رتبه د امامت نه و که نه بیا به م ورته ویلي اوس جومات ته ورځې رانیسي ګریوان نه چې زما پیسې دي 2500 پټې کړي. ورک کېږه بس پرېږده. ښه نو د دې خبرې اوس څه لار ده؟ څه ورسره کې؟ مشران وایي که نه، وایي چې غل نه تښتي مل دې وتښتي. بس داسې به وکړو چې اوس د دومره نوم سره د دومره رتبې او د داسې ښه کار وظیفې سره دا دونه سپک کار کوي او غلا کوي، بس موږ به تیر شو، نه ورپسې جمع کوو، نه ورباندې سلام اچو، نیک کور ته راولو، بیخي مړی ژوندی به ورسره پرېږدو. مسافر دی یو څو ورځې به وي او بیا به ورک شي. پرېږده. بس صحیح خبره ده. هغه مشران وایي که نه، وایي د کم اصل او بیکاره سړي نه یا لرې او یا غلی. بس دا خبره صحیح ده، همداسې ورسره کوو. پرېږده مه ورکوه. ښه سیدالله په خیر خو راغلی؟ مننه خیر اوسې، تاسو ښه اوسئ. شکر ژوندی اوسې. کابل کې به موسم یخ و هلته ډېر یخ دی اوس وخت. که نه؟ او بس دا ننګرهار چې دی لږ ګرم دی که نه ځکه. هسې کامرانه دا روژه سږکال یې څومره زر راغله. او اسان هم ده. دا کال داسې تېر شوی لکه د سترګو په رپ. تېر کال روژه اوس بیا روژه. کامرانه ما سوچ کولو چې دغه جومات امام سره یو کال کېږي چې زمونږ ورانه ده په هماغې معامله باندې. بلکل. دا دی بیا هم روژه راغله، یو کال وشو نه پرې سلام اچو، نه ورپسې لمونځ کو او نه ورسره خبرې کو. الله تعالی وایي چې کوم انسان بل انسان ته بخښنه وکړي نو زه هغه انسان ته بخښنه کوم. ما او تا به 2500 روپونه تیر شو، بس غلا یې وکړه، الله ورسره پوهېږي. موږ به یې راوغواړو روژه ماتي ته، روژه به هم دلته ماته کړي او ما او تا به ورته بخښنه وکړو. او پوه شه او خدای پوه شه. یاره خبره دې په ګل بدله، خو په دې شرط به یې راغواړې چې د هغې ورځې پوښتنه به ترې کوې چې پیسې پټې کړي او ولې غلا وکړه، د دې پوښتنه به ترې کوې. صحیح ده، دا پوښتنه به ترې وکړم. اشکاري صاحب یو پوښتنه درنه کومه او چې خفه م نه شي. مهرباني وکړه وروره، پوښتنه دې وکړه. کاري صاحب هغه تېر کال چې ته راغلی وې په روژې کې، بلکل، نو دې ورور ته مې هغه دوکاندار بقایه پیسې راوړې او په هغه بالښت هم کېښودې. بلکل. نو بیا ما ته زنګ راغی، زه جګ شوم او بیا هم پیسو ته فکر نه شو، خو چې هم که ته پیسې نه وې نو که ته اخیستې خیر دی ووایه. خو زه وایم چې ته دومره مجبوره شوې چې تا غلا وکړه، داسې کار دې ولې وکړو؟ کاري صاحب ولې ژاړې؟ تاسو ډېر بدبخته خلک یاست. ښه څنګه؟ هغه داسې ته لاړ شه قرآن کریم انوارې کې چیخې اقه راواله ما ته راوړه. ته منډه کامرانه راوړه. د هغې ورځې قیسې نه ته خبرې واخله دا پیسې. په هغې ورځو زه چې تا رابللی وم خپل زیله، په هغې ورځ دا پیسې په بالښ ایښې وي.
ما چې انواري ته پام شو انواري کې دا قرآن کریم ښودل شوی دا په ګردو باندې ما دا پیسې راواغستې او په قرآن کریم کې مې کېښودې په دې خاطر ما ویل چې تاسو به د الله پاک کتاب رالی او سبق به وایه تاسو به دا پیسې خپل وګورئ چې تاسو اوس هم ما ته غل وایه دا د دې نه معلومیږي چې تاسو د الله کلام په دې یو کال کې نه دی راغستی نه م لوستی دی بېلا غل ورته مولوي ته غل وایه بدبختو بس کاري صاحب بس ته په حق یې واقعا هم موږ بدبخته یو ځکه چې موږ ځان ته صرف د روجي مسلمانان یو چې روجه راشي نو قرآن هم په یاد شي بیا یې راوالو نور ټول کال ښایسته ښایسته پوښونه م ورکړي په ښایسته المارۍ کې مې ښیي خو ویو یا نه او نه ګورو او نه پې عمل کوو موږ یو بدبخته خو موږ تا نه بخښنه غواړو موږ معاف که ته په حقه یې او موږ په ناقه یو موږ معاف که ورور جانه ما نه بخښنه مه غواړه بخښنه د حق الله تعالی نه وغواړه چې په دې یو کال کې دا د الله تعالی کلام نه دی راغستی